مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا سورة العصر پدے کے اللہ پاک قسم کرے دے پا عصر باندے دا عصر یو مانا زمانہ دا او دا مازیگر دے ٹیم تا عصر ویلی شی پا کم سیز باندے چی قسم اخوڑی شی اغا سیز بطور گواہ پیش کیگی نو اللہ پاک قسم کرے دے پا عصر باندے پا زمانہ باندے یا دا مازیگر پا ٹیم باندے قسم میری پا عصر باندے ان الانسان لفی خسر جدا انسان پا خسارہ کی او پتاوان کی دی دا تمام دنیا انسانان اولین آخرین طول پتاوان کی دی الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر اغا خلق پتاوان او پا نقصان کی نری چاچ ایمان روڑو اللہ او دا اللہ رسول امنا دا اللہ حکمون امنل نو دق کسان تاوان کی نری و نور تمام انسانان پتاوان کی نری تاریخ دا زمانے پدے بانے گواہ دے چے انسان پلو یا خسارہ او پتاوان کی دے خود تاوان او دا نقصان نہ بچ خلق ایمان والا دی اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر علم ولور کر شرافت و فضیلت ورلور کر جنت تے داخل کے دا دنیا 1500 کالے پا جنت کے پہ سیل کرے دے ہر طرف دا جنت اوکتا نعمتون پخپل خوالل اسکلی دی پخپل استرگی لیدلی دی تمام دا جنت نعمتون اولی دل او خپل استعمال کے راوستل دا آدم علیہ السلام دا اللہ پا خبرو بانے 100% یقینو و عملی توریم و توخول چی دغا نعمتو ندی تشوینا ندا چی اللہ پاک دا توی چی پا جنت کے دومر نعمتو ندی و آدم علیہ السلام چی او بس ٹک دا زما ایمان دی دا اللہ پا وینا باندیم یقین پوخ دی خو پخپل سترگوی اولی دل پخپل غوگی دا جنت خبری ووری دی پخپل اللہ سخپو پکی ہر سے استعمال کل خوراک سکا کے کڑے دی نعمتو نے اولی دل دین پس اللہ پاک دنیا ترا وستا او دا دنیا یو لوی میدان ولور کوي دې میدان کې به یو تجنګيږي او یو بد شیطان جنګي
ستا او د شیطان مقابله به یو تر قیامته پورې به وي. نو کم خلک چې د شیطان اومني نو هغه خسارې والا او نقصان والا دي، جهنم به ځای شي، دنیا کې به هم سزا ملاویږي، آخرت کې هم. او چا چې د الله حکمونه اومنل، د خپل زمانه د پیغمبر حکمونه اومنل، هغه به د خسارې او د تاوان نه بچ کیږي. آدم علیہ السلام ډیر بزرگ، خو الله ورته یو خاصونه یاد کوي، دې ته مه نږدې کېږه، ولا تقربا هذه الشجره، دې خاصونه ته ګورې نږدې نشي. د ونې میوه وغیره خوراک نه منې کوو، نو دا ورته نه وي چې د دې ونې میوې به نه خوري، وی نږدې ورته نشي. ولا تقربا، خوراک خو لویه خبره، نږدې ورته نشي. نو آدم علیہ السلام ډیر احتیاط کو چې دې ونې ته نږدې هم نشي. حوا بی بی احتیاط کو، خو شیطان چې زمون ازلی دشمن دی، هغه په داسې طریقو باندې ځان ورسو، خبرې وکړلې چې آدم علیہ السلام غوندې بزرگ ترین انسان هغه تیرسته او دغه ونې ته نږدې کو، د هغې نه پې خوراک وکړو. حوا بی بی د هغې نه خوراک وکړه او آدم علیہ السلام خوراک وکړه. الله ورته وزې بار، ما درته نه ویله چې دې ونې ته به نه نږدې کېږي، ما منې کړې نه وې، دنیا ته راولېږه. نو آدم علیہ السلام پوه شو چې زمانه خطا وشوله، نو جړه یې شروع کړله. 300 کاله مسلسل جړلې دي او د حیا د وجې پورته کتل هم نه، یو شانته به جړه کوله. په زړه کې دننه خفه دی، خو په خولې غږ کولی نشي. وی اسې نه، زه معافي غواړم او الفاظ د خولې نه داسې راشي چې په هغې الله نور هم خفه شي، نو زړه کې دننه جړه ده. الله په زړونو خبردار دی. اوس د بخښنې چل ورته ښیي، په خپله الله ورته چل ښیي چې ما ته داسې ووایه، زړه کې ورته ور اچول کوي. ماشوم چې روانې کوي نو کله کله مور پلار یې راګیر کي ویې، اوس دې ماشوم له د ځان خلاصولو چل نه ورځي چې د دې مور پلار د والو نه ځان څنګه خلاص کړم. دا مور پلار خو دشمنان نه دي، مور پلار خو ډېر خیر خواه دي، خو ماشوم روانې کړی دی نو ویې. اوس د بچاوي چل دله نه ورځي، نو دا مور پلار په خپله ورته چې ووایي چې زما توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. نو ماشوم وی توبه بیا به نه کومه، توبه بیا به نه کومه. دا چل ورته مور پلار وخو او دې نه پس منې شو. اوس که دې نه پس بیا چېرته روانې وکړي او مور پلار یې وي، نو ده خو چل زده کوي، توبه 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 بیا به نه کوم. مور پلار د ماشوم دی وړې توبې ته ګوري، اوس بیا یې پرېږدي. نو د دې مور پلار نه زیات مهربانه الله دی. الله پاک آدم علیہ السلام ته زړه کې ور واچول. فتلقى آدم من ربه بکلمات، الله پاک نے زده کړلې پټې ورته د زړه کې خبرې ور واچولې. وی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. په دې الفاظو باندې د الله پاک نه معافي وغوښتله. الله هغه خپل اوچت مقام ته بیا ورسو، قدر عزت یې وله ورکه. نو آدم علیہ السلام خطا شو، خو فوراً الله ته رجوع کړی ده. فرشتي ډله کې ورسره ابلیس شاملو. الله فرشتو ته حکم وکړي آدم ته سجده وکړي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمام فرشتو سجده وکړله، خو ابلیس سجده ونه کړله. ابا واستكبر وكان من الكافرين. لوی وکړه، تکبر وکړه او دې د کافرانو د ډلې نه و، د ښکاره د کافرانو د ډلې نه شو. ابتدا وا آدم علیہ السلام نه خطا وشوه، فوراً الله ته رجوع کوي. ابلیس نه خطا وشوله، هغه وخت کې رجوع نه کړي، اوس هم نه کوي، قیامت پورې نه کوي، د قیامت نه پس هم نه کوي. الله ته توبه نه وباسي.
امام غزالی رحمت اللہ علیہ لیکي وی په جهنم کې 1,00,000 کلونه ابلیس تیر کې نو بیا ته الله تپوس کوي وی عذاب څنګه دی ډیر سخت دی وی بچ کېدل غواړي وی کده بچ کړم ډیره مهرباني وي وی اصولی خبردار چې زما استا خفقان په سر راغلو او مکه خبره بیا میدان ته کو ما د توی چې آدم ته سجده وکا تا نه وکړي اوس راشه سجده وکړه چې بچ کم 1,00,000 کلونه دوزخ کې تیر کړی دی بیا الله ته یا الله هغه وخت کې مم نه وکړي اوس هم نه کوم بیا هم نه کوم آدم ته سجده نه کومه نو دې په ضد ولاړ دی او دا ضد د دنه چرې هم اوزینا د خدای دشمن دی په ضد ولاړ دی نو د دقه ځای نه 2 لښکرې تیاریږي یو د آدم علیه السلام لښکر دی چې خطا کیږي فوراً الله ته توبه وباسي او بل د ابلیس لښکر دی چې خطا کیږي نو په خپل خطا کلک ودرېږي وي خمې کړي دی بیا به هم کوم بدماشي کوي منې کیږي نه نو اوس دقه 2 نمونې مخلوق ته پیش کړی شوي مخلوق تر قیامت پیدا کیږي انسانان څوک به د آدم علیه السلام په ډله کې شاملېږي او څوک به د ابلیس په ډله کې شاملېږي د آدم علیه السلام په ډله کې چې شامل شي هغه الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دغه ډله شوله والعصر ان الانسان لفی خسر دا ابلیس والا ډله را په خپل ضد باندې بکلک ولاړي نو د زمانه تاریخ گواه دی چې انسان په خساره کې دی د آدم علیه السلام زوی قابیل د الله د حکم خلاف ورزي وکړه د آدم علیه السلام بچی به داسې کېدل چې یو الک او یو جنې به په یو ځل پیدا کېدل او دغه الک او جنې به داسې لکه موجوده وخت کې رور خور نکاح یو بل سره نه کېدله او په بل ځل چې بیا بل الک او جنې به پیدا شو نو د دې اوسني الک او جنې سره دا غیر ورولي خورولي داسې وه لکه موجوده وخت کې د تر زوی د تر لور د ماما زوی د ماما لور د ترور زوی د ترور لور موږ ورته رونه خویندې وایو خو چې زلمي شو څوک وغواړي نو نکاح یې هم کېږي نو د بل جدا بطن نه چې کم پیدا شوی د هغې نکاح کېده د یو بطن نه چې کم کېدل نه د هغې خپلو کې نکاح نه کېدله نو د قابیل سره چې کومه یو ځای خور شوې وه ده وې همدقه کوم د حابیل سره چې پیدا شوی خور د هغه نه کومه الله منع کړی ده او قابیل د الله د حکم خلاف وي نو همدقه کوم نو آدم علیہ السلام ورته وی چې زه قربانی پیش کې دا الله مخکې قربانی پیش کې چې د چا قربانی منظور او قبول شي هغه به په حق دغه خبره به ومنل شي که د چا قربانی نامنظور شوله نو هغه سړی به خپله خبره واپس کی نو دواړه قربانی پیش کړله د حابیل قربانی په اخلاص باندې یو ګډوډی پیش کړو هغه الله قبول کړ او د قابیل بے اخلاص د غنمو یو ګېډی پیش کړی هغه نامنظور نامقبول دغه ځای کې یو امتحان وشو یو تنبیه ورکړی شي سم شه سم نشو په خپل سرکشۍ باندې کلک ودرېده او د ډېر حسد د وجې نه خپل ورور حابیل قتل که او بیا وروسته په هغې ډېر خپېمان او خو چل نه ورته په شا به یې ګرځو د سنبالي چل نه ورته تر دغه وخت په دنیا کې زلزلې نه وې راغلې خو چې کله قابیل ولګېد ورور یې مړ که زلزله راله دغه وخت آدم علیه السلام حج له تللی صفا مروه سره چې زلزله راله یا الله خیر څه چلو شو مخکې خو دنیا خوځېدله وی جبرائیل ورته وویل وی ستا بچو اختلاف دی حد ته ورسېد قابیل ولګېد حابیل یې مړ که زلزله راله دې نه مخکې چېرته ونو بې میوې شوې نه وي یوه اونه هم هرې ونې به میوه کوله دې نه پس بعضې ونه میوې د سره پرېښودې هډوکۍ یې نه او بعضې ونه میوې کوي
وسه د خوند او سه بے خونده پهونه کې ازغینو ازغی پیدا شو هر ځای به اوبه خوږې ملاوېدې اوس چېرته خوږې چېرته پیکا چېرته تروې بے خونده د څکلو نه اختلاف را پیدا شو قابیل دومره سخت ګناهګار چې تر قیامته څومره قتلونه کېږي ابتدا یې قابیل کړی د هغه عملنامه کې لیکلي کېږي دا انسان په څومره تاوان کې دی والعصر ان الانسان لفی خسر تاوانی دی د نوح علیہ السلام زمانه وا هر طرف ته شرک او کفر شروع شو ټوله دنیا د شرک او کفر په تیارو کې ډوبه پرته وه نوح علیہ السلام د دې شرک او کفر ختمولو دپاره الله راولېږه 950 کاله یو شانتې تبلیغ کړی دی د شپې تبلیغ د ورځې تبلیغ خلکو ته په کور کور کې تبلیغ په دکان او په اټۍ کې تبلیغ ځان له دو کسان درې کسان پټ او ښکارا یو شانتې تبلیغ یې کو د الله حکمونو ته خلک راوستل حکمونه چا نه منل په 950 کاله کې صرف 80 کسان مسلمانان کړل دغه انسانان دي داسې طوفان په الله پاک راوسته چې پاغه کې څوک بچ نشو د نوح علیہ السلام کشته کې 80 کسانو بس دغه 80 کسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا دلدا دی بچ شو او نور تمام انسانان ختم شو 80 کسان بچ کیږي نور دنیا لو شولا یو زنانه هغه سره خپل ماشوم بچیو په دواړه لاسه ماشوم اوجت کړی دی او به راتلې اوګو پورې راورسېدی او د په لاسو کې ماشوم اوجت نه چې دی خو به بچ شي آخر او به دې حد ته ورسېدی دا زنانه هم ډوبه شوه ماشوم بچی هم ډوب شو یو 3 کسان د طوفان نو تختېدل چې دا طوفان خو ډېر زیات دی بچ کېدل خو نه کېږي یو غر په سر باندې غار دی هغې ته ننوتل او ځان پسې ګټې ولګولې چې د دې کې به اوبه نه راځي خټې مټې هم پې وتپلې الله وایي بچ کېدل دې نشته وی دومره تیزې میتیازې دې 3 کسانو له ورلې چې بیا برداشت نشو کولی په دقه غار کې 3 واړو نه میتیازې تلې دومره میتیازې ترې لاړې چې هغه غار ډک شو دوی په خپلو میتیازو کې ډوب شو الله پرې نه ښودل په هغې غار کې په خپلو میتیازو کې ډوب کړل دومره میتیازې د هغوی له بدن نه راووتې چې ټولې ډوب کړل کم ځای ته به انسان لاړ شي کم خسارې والا دی تاوان والا دی بچ کېدل د ده نشته دی ډېر لوی خساره کې دی نو د دنیا د تاریخ باندې داسې په مزه ګرځه نظر اچوه چې څوک بچ شوي د خدای مخالف بچ کېدل نشته د ابراهیم علیہ السلام قوم غیر چاپیره شرک او کفر کیو د دنیا یو لوی حکومت ورسره نمرود بزان ته خدای وي ډېر لوی پهلوانو په ټول ملک کې د هغه مقابلې دپاره هېڅ څوک نه چې هغه ته سمه خبره قدرې کړې وي صرف ابراهیم علیہ السلام ورته یې د بت عبادت مه کوه پلار تم وی د بت عبادت مکوه نمرود تم وی مکوه هغه وی مال چې راځي نو ما ته به سجده کې نو رسته به درخواست راکې نو دغه نمرود حکومت ته الله پاک عذاب راولي داسې نه کوي چې نمرود له یو زمری راوستی د ځنګل نه یو څو سپېړې والې وي خوړلې وي تېر کړې وي دا هم الله کولی شو چې یو زمری یې پرې راوستی وي یو سپی لیونی پې راوستی هغه چیچلې وي وی نه دونه شی مې چې تاله زه غټ ځناور راولم یو ورکوټې ماشې وله راولېږه او په دې دماغ کې وله داخل کړ نو هغه ماشې به علیقه لارېده چې د نمرود په سر به د چیترې ګزارو شو نو ماشې به قلار شو نو هغه به بیا درخواست
او کته کني هغه ماشي دومره بنګه بنګه کول با چې په خبره نه پوهېدو نه وته کتی شو د یو ورکوټي ماشي د لاس نمرود خدای تباہ او برباد کا نو انسان په خساره کې دی په ډېر لوی تاوان کې دی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بچ کېدو والا کم خلک دي بچ کېدو والا ایماندار عادیان یو قومو چې ډېر لوی پهلوانانو قوت ورله الله پاک دومره ورکړو ډول ډالې دومره ورکړو چې هر چاته به پتون او من اشد منا قوه زما عمره طاقتور څوک شته میدان ته روزه پتون به وروزه میدان ته اوس دغه عادیان او سمودیان چې دومره پهلوانان چې غریب کمزور وته خبره نشي کوله کني دی وته د لری نه پتون وای نو دوی باندې الله پاک سیله هوا را واستلا دومره تیزه هوا چې په هوا باندې به انسان پورته شو لکه د بڼې په شانتې د باد بڼه سپکې په بره والوځي تاوېده را تاوېده بیا به ځمکې ته راخلاص که سر به لاندې و د نور بدن زور به پرې راغی سټ به یو چړاق نارې که مات به شو داسې به پرېوته لکه د قجورې تنه چې تس نس پرته ده نو دا هم انسانان دي لویه خساره کې الله ته دنیا پاکه کړله موسی علیہ السلام تم فرعون را پورته شو 400 کاله چې ته سرخوږي نه دی لیدلې پسره درد نه راغلی تب په نه راغلی ټوخې په نه راغلی وې ما ته وګوره 400 کاله شو نا جوړ کېږم نه خو خدای یم کنه زه خدای یم لکه 400 کاله کې ما سرخوږي نه دی لیدلې تاسو انسانان یې زما بندیان یې او زه ستاسو خدای یم او نور خدایان کومینه ز پکې رب الاعلى انا ربكم الاعلى تاسو د ټولو نه لوی رب زما او چې دا ځان ته لوی رب وي نو په دریاب الله ورګټ کا مخالف دی په غمې ککړ کا دنیا ته خلاص کړله دا فرعون یو ځل په خپل دربار کې جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې راغی او فرعون ته وی چې یو تپوس کوما غلام دی خپل مولا ول ډیر مراعات ورکي خوراک سکاک ورکي جامع ورکي مکان ورکي د دنیا ټول نعمتونه ول ورکي خدا غلام چې نو د خپل مولا خبر نه مني نو دی غلام د پاره کومه صدا پکار ده فرعون چې ټول بیان وري ښا مولا تمام مراعات ورکي د خپل مولا خبره نه مني وې داسې غلام خو پسندلو کولو لایق دی فرعون وې پسندلو کولو لایق دی ای جبرائیل علیہ السلام وې دا حکم لک په کاغذ اولی کرالا نو فرعون اولی که خپل دسخط وتو کو چې کم غلام د خپل مولا حکم نه مني دا مولا د مراعات لحاظ نه کوي پسندلو کولو لایق دی جبرائیل علیہ السلام کاغذ واغشتلا اوس دا فرعون چې موسی علیہ السلام په دریاب پورې وته او فرعون سره د مرګرو په دریاب ورګټ شو دا دریاب دی منځ ته ورسېد الله حکم وکړ دریاب ته روان شه دریاب اوبه روانې شولې فرعون پکې ډانډو کې وهل شروع کړل اوس دغه ځای کې دی وی زه د موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام رب د بنی اسرائیل رب منم ایمان پر وړم جبرائیل علیہ السلام دغه ځای کې حاضر شو هغه کاغذ یې وته خو فرعون تا فیصله کړې وه چې کم غلام د خپل مولا د مراعات او خیال نه کوي خاطر نه کوي خلاف ورزي کوي پسندلو کولو لایق دی تعالی څومره مراعات په دنیا کې الله درکړو تا د کم مراعات د کم نعمت احسان نه منلې
هیڅ دې منلی نه دي خلاف ورزي دې کوله ستا د حکم مطابق په دریاب لوکېږي ډوبېږي او اوس ایمان راوړې آل آنا وقد عصیت اوس ایمان راوړې مخکې خو تا نافرماني کوله وی د سیل ویخت لاس کا خټه راواغشتا په دې خولې کې ولا خټه ورټوم بل خولې ولا بند کړه اوس ایمان راوړې د یو دنیا بادشاہ دی ځان ته رب وی پسیل لو شو دنیا ته خلاص شولا موسی علیہ السلام یو غریب سړیو مال حال خو وسره نو مالدار خلک ټول د فرعون په طرف باندې مالدار سره د مالونو خدای تباہ او برباد کړ والعصر ان الانسان لفی خسر نو ګوره د دنیا تاریخ ته انسان په څومره خساره کړي څومره لوی تاوان کړي د موسی علیہ السلام د زمانه فرعون اخیری وخت کې توبه وباسي او توبه نه قبليږي زمانه د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې فرعون د پیغمبر علیہ السلام د زمانه د فرعون نوم ابو جهل له ابو جهل میدان بدر کې د پیغمبر علیہ السلام خلاف راوتلی دی چراته نو اول بیت الله لورغه د بیت الله غلافي اونیو حجر اسود سره ولاړ دی ملتزم سره ولاړ دی د بیت الله دروازې سره ولاړ دی د دعا د قبلې دوځه کې ولاړ دی دعا کوي یا الله دوړلې دي یو قریش مکه ابو جهل دلرا بل د محمد رسول الله دلرا خدای چې کوم حق یغي سره امدادو کې کم چې پناه حق له تبع او بربادي کې فرعون د موجوده زمانه فرعون ابو جهل دعا کوي د خدای په کور کې د خدای په مخ کې د خدای د پیغمبر خلاف جنگ کوي روان دي وی خدای امداد وسره او کې چې څوک په حق ای په حق چې څوک دین هغه سره امداد وشو بدر میدان تراغي د دوه ماشومانو د لاس زخمی شو خیال کې من راتله چې ماشوم بم په ما گزار کوي لوی لوی خلک تیریدل دو ماشومان ورله ویو پس مکه را خلاص کړ جنگ قلار شو پیغمبر علیہ السلام تپوس کړی دی دا څه څوک شته د ابو جهل حال را لروړي چې ماته پتو لګي ابو جهل څه شو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا سه ټپ ټپ مندرې سره دی اوچ کلاس وی قد دومرو چې لوړ سړی به ناستو دی به سره خوا کې ودرېده دی به چیټې ښکارېده یو پسه توره ورسره وه هغه چې اوږې ته اچولې نو پسې راښکې شوه لکه ماشوم ته چې غاړه ته ټوپک واچوي نو ټوپک خو اوږد دی که نه دا په ځمکه لګي نو دا توره وه پسې راښکې شوه عبدالله ابن مسعود وی زه به حال راوړم لاړ میدان کې وګرځې غیر چاپیرا ابو جهل صحیح ک پروت د زخمی حالت کې عبدالله ابن مسعود ورغی چې ویلې دنه ابو جهل وتوي وی ګډبا ګټه چاوکړه دا ګډبا وته د مسخرو د پاره وی ټوکې و پورې کوي اوس مرداری کې دار په صحابي پورې ټوکې کوي ګډبا ګټه چاوکړه هغه ته ګټه الله او د الله رسول وکړه دې سړی نه به خلک یریدل عبد الله ابن مسعود وی عزت بالکل دغه وخت کې نه یریدم وی ما ته وی چې صلی علی چې ما وته چې ستا سر پرې کول لرالم وی راته وی چې دوه خبرې کوم غوږ کېدا زما سر چې پرې کې او نور سرونو سره کې با نو د لوی سردارانو سرونه وای نو زما سر چې پرې کې نو دی اوګو سره پرې کې چې غټ کاری دا د غټ سردار سر دی د لوی او د تکبر په انتها دا د ابلیس نه زیات دی ابلیس و تخپل زوی ویلو په زوی یې نیولې دی وی زما سر چې پرې کې نو دا اوګي و سره پرې کې چې غټ کاری د غټ سردار سر دی
او دویمه خبره ده چې ته به چې دا ته ورته پیغمبر وې نو هغه ته زما سوال جواب ورسوي. زه ورته پیغمبر نه ویم، خو چې دا ته ورته پیغمبر وې نو هغه ته ووایه چې زما مخکې څونه بدي شوې، نن مې د هغې نه زیات بدي شي. پیغمبر علیه السلام ته دا سوال جواب وکړه. د موسی علیه السلام د زمانې فرعون غټ دی که د پیغمبر علیه السلام د زمانې فرعون غټ دی؟ اوس خیال وکړه چې وخت تېرېږي نو فرعون به غټېږي. د موسی علیه السلام درجه زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه کمه وه، نو هغه فرعون و، خو زمونږ د پیغمبر علیه السلام شان اوچت دی، نو فرعون یې موله غټ ابو جهل پیدا کړ. نو ابو جهل رک شو. څوک نن شته چې ابو جهل زنده باد چغه به ووایي، یا ابو جهل رحمت الله علیه به ووایي، یا به رضی الله. څوک به همداسې پیدا نشي چې ابو جهل رحمت الله علیه به ووایي، یا به رضی الله. څوک به همداسې پیدا نشي چې ابو جهل ته به دعا وکړي. نوم نشانې ختم شو. دا هم یو انسانو، قریشي خاندان، د مکې یو لوی سردارو. څه شو؟ وی د زمانې تاریخ وګوره چې انسان په خساره کې دی او که نه دی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم په زمانه باندې چې انسان په ډېر لوی تاوان او په خسران کې دی. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هغه خلق د تاوان نه بچ دي چې ایمان یې راوړه په الله باندې، د الله په رسول باندې، د الله په کتاب باندې ایمان راوړو. وتواصوا بالحق، یو بل سره وصیت او نصیحت چې کوي نو د حق خبرې کوي او د صبر تاکید یو بل سره کوي، نو دا خلق به بچوي او دا نور انسانان به تباوي. دغه پخوانی زمانه تاریخ دی، را روان دی. خلق دنیا اولیدل چې د خدای د حکم خلاف کوي، د الله مقابله کوي، هغه تاوان کې دی، خسران کې دی. د انګریزانو حکومت پر ملک باندې اوچلېده، خلق تنگ شو د هغې نه، د یو جدا ملک دپاره مطالبه شروع کړله، جهاد یې شروع کړ، سختی تکلیف برداشت کړ. ډېر مسلمانان قتل شو، ډېر عالمان قتل شو. د خنزیر په سرمن کې به عالم واچو، بند به کا به زوړن کا. د انګریزانو دقسې کړو. په جمدې چونه کې به واچو، د خنزیر په سرمن کې به بند که، په ونه کې به زوړن کا. څو ورځې د عالمانو لاشونه په ونو کې زوړن دي، په لارو په کوڅو کې. د هغې نه وروسته پاکستان جوړ شو. د پاکستان مطلب وایي څه د پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. دې لپاره پاکستان غوښتلی قوم پښتنو به قرآن آزاد و، قرآن له ازادي غواړو. قربانیان یې ورکړې شو، قرآن آزاد نشو. قرآن دې حد ته راورسېده چې د سکولو د کالج په کتابونو کې اول خو اسلامیات د سره کټ کې اسلامیات نه منو، اسلامیات کټ کېږي او چرته اسلامیات کې صرف منځ کوه او روژه نیسه. د دې خبرې وایي، خو د جهاد آیاتونه ترنه کټ کې آیاتونه د جهاد ووتل. اوس اخره مرحله داره چې د قرآن پاک نه هغه آیاتونه کټ کې چې په هغې کې د جهاد حکم دی. سعودي عرب ته اول حکم ملو شو د امریکې د طرف نه چې د قرآن نه هغه آیاتونه وباسه چې په کم کې جهاد دی، چې دا مسلمان جهاد نه کوي.
د جهاد جذبت نو باسا یو انچی سره مچیرا انچی پورا نه لګه کم را و چې کم ځای نه دا مچی روزي نو دا غټ غټ سړی منډه کې دا مخسر لا روان ویجاړ لاسونه وي او منډه وي مچی مې ونه خوري د مچی نه دا خلک منډه وي او هم دقه مچی چې ماشومان رونی سي لشت نو باسي نو بیا دا خپینه پتار او تړي لوبې پکې بیا دغه مچی نه خو څوک نه یریږي د دې مچی کې څه چل دې سره سره ټمبم خو نشته خو لشوا سره ده اقل شچ ته وباسي نو بس بیا په واړم لوبې کوي لوی بم په لوبې کوي نو مسلمان سره دغه لشه د جهاد ده چې دغه دا لشوي دا غټ غټ کافر منډي وي تختی بته او چې د جهاد جذبت نه وباسي نو بیا د لوب مچی د لوبې په خلک کوي وی د قرآن نه هغه آیاتونه وباسه چې کم کې جهاد دی چې جهاد در کینی خو بس لوبه بدل باندې کوي قرآن کې ترمیم کا قرآن بدل کا په نمبر دې ته خبر روانه چې دا قرآن ممنه دا وګرځوي په دې کې اسم نشته خیر او برکت پکې نشته نو برای نام د پاکستان قومي اسمبلی د مسلمانانو دا وای کلمه خو مرګرتیا ټوله د کافرو کوي د قرآن نه پرده لري کې ستر پرده نه اوباسه الله کده زنا د حراموالی حکم کړي دا ختمه کې د یورپ په ملکونو کې پلاره په کوڅه کې زنا کیږي موبایل به ورسای کپلاره سوکلله وته او قتل فوراً به پولیس تاغي اطلاع ورکی چې زمون احساسات مجروح زمون شوق ختم کراچه پولیس والا براشي هغه سره به فوراً اونې چې تا وته ولې قتل هغه خو خپل کار کوي ستا په څه کارو ناغه به اونې وی شو هغه به سزا ورکیږي پر عذاب باندې دوه کسان لګیای کار وکړي هیڅ پروا نشته دغه ملکونو کې یو پاکستاني تل امریکای ته نه چې پاکستاني لارو حیا پکې ونه ته په بسونو کې خو پاکستان کې خو زنانه سره پسیټ نه کینی نو موږ باندې کې ناستو د خپل ملک هغه حیا را کې و موږ باندې کې ناستو وی بیا وداغه زنانه اله موږ سره وکینه موږ به سکړې مجبور ناست به وی بیا ورو منګه مدد شو موږ هم خلکو سره کې ناستو وی بیا په سیټ را سره یو اجینه کې ناستله یغه غپ شپ لګاو ما و سره خبره شروع کړلې یو اخر کې چې کوزیدو ټیم د بس نه راوي لټس ګو ټو مای هوم راځي چې د کور ته بوزم ما کوم شیطان رانه نو ته زم و سره لاړم مې چې د دې بزان لا کورینو چې په کور ورننو ته نو مورم ناسپ لارم نورم خلق ناسو وی او یریدم چې پر دې کور ته ورځم وی جنې د لری نه پلار ته आवाज کوي وی ډیډي this is my boyfriend بابا لک یار میرا واسطه یغه څو کتل بیا نور راتو نه کتل یو کمرې ته دواړه نه وته دغه حالو د یورپ د ملکونو پلار ته आवाज ورکړي چې ځان سره مې آشنا را واسطه پلار پروا نه کوي الک جنې چې بلوغ تور شيږي هغه خپل اختیار د مور پلار په بیا پابندي نشي لګولې او د پولیس نمبر ارچا سره شتا او مقه حال پاکستان کې جوړول غواړي د ملک حاکمان مجبور دي د امریکای نه او مقه حال دلته کې غواړي چې عقب حیاي دلته کې راشي نو دلته کې به قرآن قانون دی چې زنا به نه کې که زنا دې وکړله شادی شده نو سنگساره گه با که غیر شادی شده نو سل کوڑه صدا بدر کیگی درلا د زنا د ثابتولو د پاره سلور گواهان به پیش کیږي دا ټول قانون د قرآن هغوی فورا ختم کو د پاکستان قومي اسمبلی بل پاس کو عالمان نور سو کی وسره عالمان لګیا دي وته چې دا خبره خنه ده د قرآن سره دغه موها
غر سر سر مجنگ و سر به مات شي. نه د خدای نه یریږي، نه پکې حیا شته، د دې قوم پروا نه کوي، د خدای پروا نه کوي، د خدای د قانون خلاف بلې پاس کړی دی. الله دې هغه ګوتې شلې کړي چې کومه پې دستخطونه کړي دي، هغه ذهنونه د خدای لیوني کړي چې چا دا بل پاس کو. پاکستانی قوم یې بے غیرت ثابت که دنیا ته چې دا بے حیا دي، دا بے غیرت دي، دوی زنا له اجازت ورکړ. امریکا برطانیه د خدای تباہ و برباد کی، صفحه هسته د خدای نیست و نابود کی. څنګه چې فرعون خدای تباہ کړ، نمرود یې تباہ کړ، ابو جهل یې تباہ کړ. امریکا برطانیه د هغوی ملګري پاکستان کې بچي خدای د یو تباہ و برباد کی. الله دې دا خلک روک کی، الله دې د ملک حفاظت کی. ملک باندې عذاب را روان دی. کم قوم کې چې بے حیايي راشي، کم قوم کې چې زنا راشي، هغه ملک خدای پریدي نه، هغه قوم خدای تباہ و برباد کوي. الله دې پاکستانی قوم د تباہی نه بچ کی، دا حاکمان دې الله ځان د تباہ و برباد کی. د دې ملک د خدای حفاظت وکړي او د اسلامي قانون دې الله حفاظت وکړي. من کمزور یو، بے وسه یو. ابرهه لښکر راوسته، په بیت الله باندې حمله کوله. هر څوک چې به مخې له راتله د ابرهه مخې ته ډغره به یې خوړله، شکست به یې خوړه. عرب قبایل غیر چاپېره ګوري، خو یې څوک و چې څوک مخکې کېږي مقابله کوي، هغه شکست خوري. من خو د دې زورور خلکو د زور نه یو، اتیان ورسره دي، څه ورسره وکړو. د پیغمبر علیه السلام نیکه عبدالمطلب مخې ورته پرېښوی راضي دی. ابرهه چې راغی منا طرف ته یو میدان کې 200 اوښان د عبدالمطلب یې ونیول، او بیا د ترجمان په ذریعه باندې خبره کوي. عبدالمطلب چې ابرهه ته مخامخ شو، د عبدالمطلب په تندي کې نور نبوت د پیغمبر علیه السلام هغه چمک دومره و چې په ابرهه باندې یو روب راوسته. ابرهه د خپل تخت نه راکوش او په ځمکه یو ځای کېناست. وی سوی عبدالمطلب ورته زما 200 اوښان ستا لښکر نیولي، ما ته خپل اوښان را. اوهو ما خو وی چې ته به مانه د بیت الله د بچاوي سوال کې، زما په ذهن کې دغه و ته خو مانه د اوښانو تپوس کې. هغه ورته وی اوښان زما دي، خلک وی د عبدالمطلب اوښان دي، او د بیت الله څوک مالک شته، دا د الله کور دی، الله بیا بچ کوي. زما اوښان ماله راکه. هغه ته اوښان دی واله او تاسو تماشه کوه د بیت الله چې ستا رب یې زمانه بچ کی. واړه واړه مرغان الله راولېږل، ابرهه او د هغه لښکر یې پې تباه و برباد که، یو یې تس نس که. یو ورکوټې کاڼې د مسعود د دانې عمره به راغې، په سړي به را پرېوته، د ده نه به کاڼې ووته، لاندې که اس دی او که اتیر د هغه نه به ووته، ځمکه کې به ننوته، نیم ګز کنده به وشي او سراخ به یې نارې که، لکه دا سورکړی سیخ چې په اوبو کې ورواچي او سراخ نارې کې، دقسې سراخ به یې کو، هغه کاڼې به د هر څه نه وته. ابرهه په دې کاڼي ونه لګېده، خپل علاقې ته روان دی. خو دله الله یو عبرتناکه سزا ورکوي. دا یو پیوند دا به جدا کېده، یو بند جدا کېده، دا ټولو ګوته یو پیوند غورځېده، مړوند سره لاس پرېوت، سنګل سره پرېوت، اوږې سره پرېوت، داسې پیوند په پیوند ټوټې ټوټې کېږي. یمن ته ورسېده، خېټه وپړسېده، لکه د بم یو دماکې وکړه، تس نس شو. کم خلک چې په قرآن کې ترمیم کول غواړي، د ابرهه په شان دی خدای تباہ و برباد کړي. عزت هم د انسان د ټولو نه زیات دی، خو ذلت هم د ټولو نه زیات دی. کم انسان چې د الله پاک حکمونه ومني، نو دا انسان د فرشتو نه په درجه کې اوچت دی. او کم انسان چې د الله د حکمونو خلاف ورزي کوي، نو دی بیا د ډنګرو نه بدتر دی. اولئک کالانعام بل هم اضل. دی د دې چارپایانو نه په درجه کې ښکته دی، د چارپایانو په شان دی، بلکې د دې نه هم زیات خراب دی. نو که بهتروالی دی نو هم د انسان دی، او که خرابي دی نو هم د انسان.
که خشنو ایک نمبر خری او که خراب شنو ایک نمبر خراب. نو دا انسان با پسبانی خکیگی و پسبانی با خرابیگی. نو کزانی او پیجند خری و کزانی او نپیجند خری خراب دی. نو انسان بخپل حقیقت او پیجنی، ځان به او پیجنی. نو چې ځان او پیجند نو بیا پکې دومره نشو تکبر ناراضي، بیا به عاجزي پکې. نو چې کله پکې عاجزي رااله نو په عاجزۍ خدای خوشحالېږي او دې بندله دومره ترقي ورکوي چې دا تمام مخلوق ورته بیا حیران پاتې کېږي. نو انسان اول نشو، نو دې خپل دې نشوالي ته وګوري چې زه نه وم او زما دا پیدایش چې دی نو دا پخپله شوې دی که نه دا مې مور پلار پیدا کړمه. پخپله خو نه دی شوې، مور پلار هم نه دی کړی، پخپله څوک نه پیدا کېږي، هیڅ څوک هم پخپله نه پیدا کېږي. چې الله وغواړي نو یو انسان به پیدا شي، چې الله نه غواړي نو انسان نه پیدا کېږي. نو زما او ستا په دنیا کې پیدایش دا د الله په فضل باندې دی. د مور پلار خوښه نه ده، د مور پلار په خوښه نه دی پیدا. که چېرې د مور پلار په خوښه باندې بچی پیدا کېږي، یو مور پلارم بدرنګ بچی نه غواړي، هر یو خوشرنګه بچی غواړي، خشته بچی غواړي. نو دا څه خشته او دا څه بدرنګ ولې پیدا کېږي؟ دې کې د مور پلار کار نشته. یو مور پلار ناقص بچی نه غواړي چې لاس یې نی، خپه یې نی، سترګې نی، غوږې نی، کوڼ وي، ړوند وي، قسم قسم معذور بچی پیدا کېږي. نو که د مور پلار په خوښه پیدا کېدی نو دا معذوره به نه پیدا کېدل، پوره اندامونه به وو. که د مور پلار په خوښه وی نو کمعقل و لیونی به نه پیدا کېده، ټول به هوښیار و، ټول به خشته. خو نه دی که د مور پلار کار نشته. نو بچی چې پیدا شي نو دا د الله په حکم باندې پیدا کېږي. نو الله شته کړلې، مخکې څه زمانه داسې وه چې نشوې، نه الله شته کړلې. که ته نشوې نو دا اوس چې کوم نعمتونه خدای درکړي دا به چاله ورکول، نشله خو نه ورکېږي. دا اوس چې بې شمېره نعمتونه وینې په ځان باندې، دا نعمت به د سره اړوونه، ځکه ته به نه وې نو پتا به نعمت او احسان کم ځای و. نو الله شته کړلې، یو نعمت یې دا درکړه چې ته په دې دنیا کې موجود کړلې. اول نعمت یې در باندې دا وکړه که دې تیشت کولې دې دنیا ته، خو کله یو خر په شکل کې راوستی نو تاسې ویلی شو، کله یو سپي په شکل کې دنیا ته راوستی نو صبر یې کړی وي، کله ځنګل د یو بل ځناور په شکل کې راوستی نو څه دې کړي؟ هېڅ هم نه. الحمدلله د انسان شکل کې پیدا شو، د انسانیت په شکل باندې راتلل دا هم د خدای یو انعام او احسان دی. عقل او فکر الله درکړی دی. نو انسان به دې ته فکر وکړي په خپله پیدا نیمه، زه الله پیدا کړم او الله را له دې دنیا کې وخت مقرر کړی، دا وخت به تیر شي. نو همیشه په دې دنیا کې هیڅ څوک هم پاتې کېږي نه. حضرت آدم علیه السلام نه تر اوسه چې څومره انسانان پیدا شوي هغه څه شو؟ پخواني یو هم نشته، ټول لاړل. دا موجوده شته، په نمبر دویم روان دي. نو چې دا مخکې خلک لاړل، دا موجوده ورپسې روان دي، خو دا پاتې به هم لاړ شي. نو د دې دنیا دا زندگی امتحان د پاره ده. دا وخت به تیر شي، نو د دې وخت چې څومره کردار دی د دې به الله پاک بیا تپوس کوي. نو د دوو نیشونو منځ کې موجود یو،
مخکم نو سوخ براشي بیا به موږ نه یو. د قبرستان کې څه قبرونه روغ دي، څه پکې داسې لږ لږ روان دي، څه پکې بالکل اوار دي. چې دا کم روغ دي دا تازه دي، زامن هم شته او وروڼه به هم وي، راځي تپوس یې کوي، مور پلار به وي، روغ روغ قبرونه دي. چې دا کم نیمګړي نیمګړي پراته دي د دې هم څه نسل څوک شته اوار شوي نه دي. دا کم چې اوار شو نو د ده زوی نوسۍ وغیره نشته دی، دا د خلکو نه ایر شو. سل اوار شو بیا په دغه ځای باندې قبر وکنی شي، بل قبر پې وکړي، نوی قبر نوی بنده پکې ورشي، زوړ پکې دی هغه ته اړخته شو. څه قبرونه دې حد ته ورسېږي چې هغه ځای نه کمر وشو، قبرونه بالکل لاړ شي، ختم شي، هغه ځای کې بیا قبرستان وینه. څوک دا نه وایي چې دلته قبرستان وي، دا خو د پخوانه آبادي را روانه ده. انسان مړ شي دې خاورې ته ورسېږي. سمه ده پس قبر که اوس پړلی شي نه پکې څوک هم نشته دی، بدن ټول خاورې شو. وی دی که تش قبر دی، تش قبر نه دی که څوک وو چې په دنیا لکه ګل په شانتې به ښکارېده، مجلس به پې ښکلی ښکارېده، هغه دلته پروت و، خو نن د هغه د بدن خاور هم نه ښکاري، خاورې سره خاوره وي. دی که خو څوک نشته، تش قبر دی، تش نه دی دی که څوک وو. اوس که چېرې دغه انسان په دنیا کې د الله حکمونه منلي وي نو د ده د بدن ذرات په خوشحالۍ کې دي، او که خلاف شریعت جندې تیر کړي د ده د بدن ذرات په عذاب کې دي. د دیوبند په بزرګانو کې یو عالم بزرګ یو علاقې ته تلو، د هغې علاقې خلکو ورته یو منګې یا کوزه دی ولا راوړی، حضرت دی کې موږ د شپې اوبه واچوي چې سهار وګورو تودې وي، نه پوهېږو چې دا ولې. د حضرت هغه منګې واغشتو یا کوزه، د اوبو یې ډک کړ، وی دا نن شپه ما سره پرېږدی. سهار چې خلک راغلو هغه منګې یا کوزه یې کته نو اوبه پکې یخې پخې پرتې وي. نو خلکو تپوس کوي حضرت څنګه چل دی؟ نور کله خو دې لوښي کې اوبه ګرمې وي، نن یخې دي، بدلې کړې خو دې نه دي؟ نه مې دي بدلې کړې. وی څه چلو شو چې نن یخې دي؟ وی بیګا ما ټوله شپه الله ته سوال کړی دی، منت او زاري مې کړي دي چې الله ما په دې راز پوهې کې. نو زه الله پوهې کړم په راز باندې چې یو کلال د قبرستان نه خاوره اوړې ده، خو دا قبرستان دومره زوړ شوی دی چې قبر پې نه ښکارېده. نو کلال چې خاوره یوړله او خوشتی کړه او لوښي ترې جوړول، دغې خاوره کې د دې مړي د یو ګناهګار مړي د بدن خاوره ګډه ده، او د هغې خاورې نه دا لوښی جوړ شوی دی. هغې ګناهګار بنده ته د هغه د بدن هغه ذراتو چې د لوښي کې ګډ دي هغې ته عذاب ورکېږي، نو دا اوبه پکې ځکه ګرمېږي. دې منګي کې د مړي د بدن خاوره ګډه ده، دې مړي ته عذاب ورکېږي، نو اوبه ځکه ګرمې دي. وایي چې زه الله پوه کړم، ما ورته بیا دعا وکړه چې یا الله اوس یې وبخه، دا ستا بنده دی عاجز دی، اوس خو سکولی نه شي، د دنیا نه تللی دی، خو ته پرې رحم وکړه ویې بخه. نو زما په دعا الله وبخه، اوس دله عذاب نه ورکېږي، نو نورې اوبه که اچوې نو دا به اوس یخې وي، ګرمېږي به نه. د آخرت عذابونه، د برزخ عذابونه د بندیانو ته خدای نه ښیي. یؤمنون بالغیب، په غیبو به ایمان راوړي. نو بس پیغمبر علیه السلام فرمایي چې قبر کې عذاب او ثواب شته. ضروري نه چې تا ته په مقبره کې هر یو مړی وښیي چې دا دې ګوره که نه عذاب ورکېږي ولا. خو الله پاک رحم کوي او دې جمدو ته یو عبرت او نصیحت ورکوي. نو دې جمدو ته دا اوبه ګرمې ګرمې وخوړه چې دې لوښي کې اوبه ګرمېږي، او بیا په دا بزرګ راوسته، د هغه سفارش او شفاعت هم خلکو ته الله وښو چې دې بنده شفاعت وکړه، نو ومې منه، او دا مړی چې دا مې وبخه. د بخښنې لپاره یو ذریعه ورله جوړه کړه. نو د بدن ذرات
دیتا عذاب یا ثواب ملاویږي نو د دنیا کردار په قبر کې بیا داغه نتیجه به وي خو پورا نتیجه نه ده په قبر کې دا یو انتظارګاه ده ویټینګ روم دی د قیامت پر ورځ باندې خپل مقام ته به بنده رسیږي کله جنت ته نو جنت والا او کله دوزخ او دوزخ والا بشي عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نو بندن نشو شتشو بیا غیب شو پنا شو دا قیامت دا روز پوری دا برزخ زندگی دا برزخ معنی پرده نو دا د دنیا او د آخرت په منځ کې یو پرده ده دا قبر دا زندگی دا یو پرده ده د دنیا او د آخرت ترمنځ نو ځکه ورته برزخ وایي او کله الله فرمایي بنده د نطفه نه مې پیدا کړلې نطفه یو سپک پلیت ساس کړي که په بدن پریوزي بدن پلیت شوینځي وي که په جامو پریوزي جامه پلیت شوینځي وي کرکته نه خلق کوي نو بنده ګوره د داسې سیز نه پیدا یې لږ ځان ته وګوره د هوا په نیلي مسورېږه دا غرور او تکبر پرېږده که تاله په دنیا کې الله مال او دولت در کړی دی عزت یې در کړی دی په یو کلي په یو علاقه باندې تاله مشري در کړې ده نو دې مشرۍ ته دې قدر عزت ته دې دولت ته ګوره ما خپل حقیقت ته لږ وګوره د څه نه پیدا یې لوی مه کوه بل ته سپک مه ګوره ځان لوی مه ګڼه بل ورکوټ سپک مه ګڼه بلکې ځان عاجز وګڼه هر بنده ته چې ګورې دې به زما نښي د کې فلانې خوبي دا خوبي ما کې نشته لږ د حقیقت په نظر وګوره چې چا کې کومه خوبي ده نو هغې ته وګوره ده کې دغه خوبي شته ما کې نشته زه کمزور یم نو د ځان د کمزورۍ اقرار وکړه دې زړه کې ووایه چې یم کمزورې یې کمزورې ځان دې ومنه خدای به یې د هر چا نه اوچت کي او که نه ته یو ته وګورې بل ته وګورې تا ریاکار دی دا خلک یې هسې قدر عزت کوي دکې غرور دی دکې تکبر دی په خلکو اعتراض کوي بل ته ګوته نیسي ځان ته ګوته نه نیسي ځان د ته اوچت ښکاره شو د خلکو په نظر کې به سپک ښکارې ته به وایې چې زه خو ډېر دروند یم خو خلک به درته سپک ګوري نو د غرور او د تکبر نه ځان وساته خپل حقیقت ته وګوره په مال دولت باندې فرعون په غرور او تکبر کړو فرعون به وی انا ربکم الاعلى زه خو ستاسو د ټولو نه لوی رب یم ما ته به سر ښکته کې سجده به راته کې ناغله الله مال او دولت ډېر ورکړو حکومت یې ورکړو نو په هغې باندې غرور کو تکبر یې کو وی کبر غرور مه کوه فرعوني کار دی کبر په مال مه کوه ځان له جنجال مه کوه داسې ښکارېږي دا جهان دی جوړ د پلار دی کبر غرور مه کوه فرعوني کار دی نو دا خو له فرعون کار و چې ځان یې اوچت ګڼه کم ځای ته ورسېد نن بیا څوک نه وانخلي په خوشحالۍ باندې چېته دعا به ورته ونه کړي رحمت الله علیه او رضی الله به ورته چرم څوک ونه وایي فرعون خراب و غرور او تکبر و پکې او کله انسان ته خدای پاک وایي انسانه لږ ځان ته خیال وکړه ولې دونه اوچت روان ته خو له خاورې نه پیدا یې او دا خاوره که اسمان ته م اولې واپس به ځمکې ته راځي نو په خاوره کې لویي اوچتوالی غرور تکبر نشته انسان ستا اصل ستا بابا د خاورې پیدا و آدم علیه السلام د خاورې پیدا دی نو دې ځمکې سره ځان ځمکه کا ځان خاورې کا خاورې سره خاوره شه ته به اسمان شي او که ته اسمان ته اوچتېږي نو د اوچتېدو سره به راخلاص شي خاورې به شي کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے دا دانا کہ خور تا پریوتلا نو دا گل گلزار شي
او که شوکیس کې لیکې خودله دانوالو په شوکیس کې کېره سورې پس به وګورې ماشو میګو به خوړلي اسبم زرغونه نشي په شوکیس کې زرغونیږي نه زیاتېږي نه او چې خاوره کې ور واچوله نو ګل ګلزار شوله لکه مرتبه غواړي د الله په نسبت باندې سترقي او عزت د الله په نسبت باندې غواړي زان خورك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه ډیر زر د مدینه ډیر زر د مدینه نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه او د ډیر مودې یم د مدینه پتمنا د ډیر مودې یم د مدینه پتمنا چې کلا به منظور شي د زاري منت زما چې کلا به منظور شي د زاري منت زما یددنا یددن بقی پجر کے باختور د مدینه نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه ډیر زر د مدینه ډیر زر د مدینه نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه او د چا په مخ چې رب کړل سرګند خدای د چا په مخ چې رب کړل سرګند خدای د چا په مخ چې لاړه د دنیا نه سیاهي د چا په مخ چې لاړه ل دنیا نه سیاهي یادېږي مې هغه د حسن مرد مدینه نصیب مکلیو زل ربا سفر د مدینه نصیب مکلیو زل